أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حامدا ومصليا ومسلما وبعد. ما خوږو قدرمنو مؤمنو ورونو، یوه تحقیقی مسله ده. تکلیفونه، مصائب، امتحانات او سختیانې په دنیا کې په انسانانو باندې راځي. د دې په باره کې علماء کرام، مفسرین کرام او فقها او محدثین عظام چې کوم بهترین تحلیلونه او تحقیقونه کړي، د هغو خلاصه دا ده چې مصائب او مصیبتونه په دنیا کې درې قسمه دي. یو قسم مصائب دي، هغه درجات دي. یو قسم مصائب دي، هغه کفارات دي. یو قسم مصائب او مصیبتونه دي، هغه عقوبات او سزاګانې دي. هغه مصائب چې هغه درجات دي، هغه د انبیاء کرامو او د اولیاء الله په باره کې دي. هغه چا چې له ګناه پاک دي، یا یې ګناه بالکل په نیست کې شمار دي لکه اولیاء کرام، او یا بالکل منزه دي له ګناه چا لکه انبیاء عظام. په هغو باندې په دنیا کې مصائب او تکلیفونه، امتحانات راځي. خو د هغو مقصد څه شي؟ الله تبارک وتعالی هغه مصائب چې په خپلو دوستانو باندې راولي، هغه درجات دي، یعنی پورته کېدل دي، درجو دي. د هغو په هغه کې د هغو مرتبې پورته کېږي، د الله په نزد باندې مرتبې عالي کېږي. په جنت کې به په لوړو مقاماتو کې دي او مصائبو په وجه باندې دی قرار لري. او دوم کوم مصائب او تکلیفونو امتحانونه چې هغه کفارات بلل کېږي، کفاري دي. هغه د ګناهونو او د معصیتونو، د خطاګانو معافی دي. دا الله پاک د عامو مؤمنانو دپاره چې کوم مصائب مقرر کړي دي، هغه د دوی د هغو کړیو ګناهو کفاري دي، معافی دي. او الله خپل رحم و کرم کوي په دنیا کې. هغه تکلیفونه په دوی باندې چې راولي، نو د دوی هغه د ګناهو معافي پې باندې کېږي، د ګناهو د لغزشونو معافي پې باندې کېږي. البته دا صغایر ګناه وي. کوم کبیره ګناه چې دي، هغه سره له دې چې که مصیبت هم پې باندې راځي، توبه ضرور ده او پښیماني ضرور ده په کبیره ګناه باندې. خلاصه دا چې دوم قسم تکلیفونه او مصیبتونه چې په دنیا کې دي، هغه کفارات دي. هغه لرې کوونکي د ګناهونو دي، د معافي وسایلو ذرایع دي. دریم قسم مصیبتونه او مصائب او تکلیفونه چې په دنیا کې کوم دي، هغه عقوبات دي او عذابونه دي. یوه حصه، یوه برخه د عذاب دلته الله په دنیا کې هغه ورته مقرره کړي. نه په هغو باندې د هغو مصیبت زدګانو درجه پورته کېږي، نه د درجې وال دي، او نه د هغو کفارت او بخشش و معافي د هغو په واسطه باندې ورته کېږي. نو دا د کفارو په باره کې ده. نو حاصل دا راووتل چې کفارو ته چې کوم عقوبات و مصائب دي، هغه یوه حصه دلته په دنیا کې تیریږي، په آخرت کې خو ابدي جهنم ده د هغو. نو لنډه دا چې مصائب په دنیا کې درې قسمه سو. د انبیاو، د اهل اللهو دپاره درجې دي. د عامو مؤمنانو دپاره چون له ګناه خامخا خالي نه دي، د هغو دپاره کفارات دي، کفاري دي.
او د کفارو د بېدینانو د منافقانو دپاره عقوبات دي او تعذیبونه دي، سزاګانې دي. نو دا یو مسله ده چې کله کله ځینې کسان په دې کې نښتي وي چې دا مصیبتونه خو نو په انبیاو باندې هم زیات راځي، دا نو هغو باندې ولې دا مصیبت راغی، په مؤمنانو باندې مصیبت راځي، په کفارو باندې نو بیا ولې مصیبت ده. دا اعتراضونه ټول ختم سو، مصائب به په دنیا کې خامخا وي، خو چاته درجې، چاته کفارې او چاته سزاګانې. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم